السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اووم ټولګي ګرانو شاګردانو په دې هیله چې جوړ و روغ به یاست، ننني درس ته ښه راغلاست درته وایو. د نن ورځې د دیني ښوونې درس مو د لمانځه شرطونه دي. راځو د لمانځه د شرطونو په درس باندې شروع کوو. د لمانځه لپاره څو شرطونه ټاکل شوي دي. لومړی د ځان پاکوالی، البته د حقیقي او حکمي نجاست دواړو څخه. موږ تاسې مخکې ویلي وه چې حقیقي نجاست هغه دی چې په سترګو لیدل کیږي، ولې حکمي نجاست په سترګو نه لیدل کیږي. پر هغه چا باندې چې حکما پاک نه وي اودس یا غسل لازمي دی. دوهم د جامو پاکوالی یا د لباس پاکوالی یا د کالیو پاکوالی. دا د لمانځه لپاره دوهم شرط دی. په چټلو او مردارو جامو باندې لمونځ نه کیږي. دریم د عورت پټول، عورت د شرمګاه پټول. وروسته مسله کې راځي چې څومره اندازه عورت دی او څومره پټول پکار دي. دریم څلورم مخامخ قبلې ته درېدل. مسلمان چې کله لمونځ کوي د لمانځه د ادا پر مهال باید خپل مخ د قبلې یوه طرف ته وګرځوي، بل طرف ته لمونځ جایز نه دی. او پنځم وخت داخلېدل. د مثال په ډول که چیرې څوک د سهار لمونځ کوي باید هغه وخت یې وکړي چې د سهار وخت داخل وي. که د ماپښین لمونځ کوي باید هغه وخت یې وکړي چې د ماپښین لمونځ داخل وي. همدا ډول مازدیګر، ماښام او ماخستن د یوه وخت لمونځ په بل وخت کې نه ادا کیږي. او همدا ډول بل شرط د لمانځه دا دی چې نیت او تکبیر تحریمه د دې تر مابینځ باید فاصله او وخت نه وي. د مثال په ډول یو سړی نیت تړي، نیت مې د زه د اخلاص لمونځ کوم دغه رکعته فرض د دغه وخت، دغه الفاظ او ورپسې تکبیر تحریمه چې الله اکبر ده، د دې تر مابینځ باید فاصله او وخت وجود ونه لري، پرله پسې وي. او آخري شرط د لمانځه د شرطونو څخه د ځای پاکوالی دی. پر کوم ځای باندې چې څوک لمونځ کوي، مسلمان لمونځ کوي، هغه ځای هم د جامو په ډول باید پاک وي او د نجاست څخه پاک وي. راځو یو مسئلې ته، د عورت اندازه او د عورت پټول. مسله داسې ده چې څوک د بدن څومره اندازه باید پټه وي چې لمونځ وکړي. او عورت کم ځای ته ویل کیږي. عورت د نارینه عورت د نامه د غوټۍ څخه شروع کیږي، بیا د زنګانه تر سترګۍ پورې. البته دا د زنګانه سترګۍ دا په عورت کې داخله ده. نو نارینه چې لمونځ کوي اقلا باید د نامه څخه تر زنګانه پورې دغه ځای ټوله پټ وي. او دوهم د ښځې د عورت اندازه ده، د ښځې وجود ټول عورت، یعنی دا چې په لمانځه کې باید ټوله محجبه وي او پټه وي. یوازې دغه د لاسو خپړې تر بندونو پورې، دغه د ګردي مخ اندازه او د پښو خپړې دا یې باید ښکاره وي. د دې څخه ما سوا د ښځې ټول بدن باید پټ وي. البته یوه موضوع سته چې بعضې خلک د لمانځه پر مهال یوازې په انګیا یا په زیرپیراني کې لمونځ کوي، په دې معنا یا په دې وجه چې وایي عورت خو د نامه څخه بیا تر زنګنو پورې دی، هغه منطقه ما پټه کړې ده، نو مې لمونځ صحیح دی. دا لمونځ ښه نه دی، ځکه دا د لمانځه د آدابو د الله د حضور بې ادبي ده. موږ وایو چې اقلا د ضرورت په وخت کې باید د زنګانه څخه تر نامه پورې دا بدن پټ وي، په هغه صورت کې چې سړی نورې جامې نه لري. که نورې جامې سړی ولري نو بیا ښه خبره دا ده چې د الله د حضور د الله پاک د دغه عبادت درناوی وسي او ټوله وجود پاک پټ سي او په ډېر ادب او احترام لمونځ وکړل سي. دا خو د عورت اړوند مسله سوه. دوهمه مسله، که د چا څخه قبله ورکه سي، یو سړی پر دشت باندې پر سفر دی یا پر یو بله منطقه باندې ناولده ځای دی، ده ته نه معلومیږي چې قبله نو کومې خواته ده، او د دې منطقې داسې یو سړی نسته چې دی د هغه څخه پوښتنه وکړي او د قبلې طرف ورڅخه معلوم کړي چې په دې منطقه کې د قبلې طرف کم دی.
او که چیرې انتظار سي نو بیا د مازدیګر لمونځ دی قضا کیږي یا د ماښام لمونځ دی وخت تېرېږي. د دې سړي لپاره څه کول پکار دي؟ علما وایي کم سړی چې قبله ورڅخه ورکه سوه دی دې د خپل فکر په کار واچوي، خپل فکر دی وکړي پر هره خوا چې د ده غالب ګمان سو چې دې خواته قبله ده همهغه خواته د ده لمونځ صحیح دي، همهغه خواته چې خپل لمونځ وګزاري. راځو د لمانځه ارکانو ته. د لمانځه لپاره 6 ارکان دي چې دا لمونځ ورباندې ولاړ دي. رکن هغه فایي و هغه قوي طرف ته ویل کیږي. دغه ارکان د لمانځه پر دیو باندې لمونځ ولاړ دي، که چیرې پاته سي لمونځ نه صحیح کیږي. د هغو ارکانو څخه لومړی تکبیر تحریمه ده. دغه لومړی الله اکبر چې موږ وایو دغه د لمانځه اول رکن دی. ګورئ یو لاسونه غوږو ته پورته کول دي او یو الله اکبر ویل دي، دا فرق لري. الله اکبر یا تکبیر تحریمه ویل فرض دي، اما لاسونه غوږونو ته پورته کول دا سنت دي. دوهم رکن د لمانځه ولاړه ده. لمونځ باید په ولاړه سره وسي، په ناسته و په ملاسته و په نورو طریقو لمونځ نه صحیح کیږي. البته که چیرې څوک مریض وي نور مشکلات ولري هغه استثنایي حالت دی، پر هغه باندې نه غږیږو، هغه د مریض د لمانځه تر عنوان لاندې بیا وایو. دریم شی قرأت یا د قرآن عظیم شان ویل دي. یو څوک چې لمونځ کوي باید قرآن عظیم شان ووایي. څلرم رکن د لمانځه هغه رکوع ده، او شپږم رکن د لمانځه سجده ده، او آخري رکن د لمانځه آخره ناسته ده. هغه آخره ناسته چې د هغه وروسته سلام ګرځول کیږي. دا 6 دا د لمانځه ارکان سوه. که د دې څخه یو پاته سو نو بیا لمونځ نه صحیح کیږي. راځو د لمانځه د فرضونو یا د ارکانو د پرېښولو حکم ته. که چیرې یو څوک د لمانځه فرض پرېږدي په دې سره څه کیږي؟ که چیرې یو څوک د لمانځه فرضاً ولاړه الله اکبر قرائت رکوع سجده آخري ناسته دا قصداً پرېږدي هم یې لمونځ فاسد دي، او که سهواً پرېږدي هم یې لمونځ فاسد دي. یعنې دا که دی هغه جنې پاته سي دی قصداً نه پرېږدي هم یې لمونځ فاسد دي. او بل دا چې د لمانځه د فرضونو په پاتهوالي باندې د لمانځه هغه جبیره یا سموالی بیرته په سجود سهو سره نه کیږي. بعضې شیان دي چې په لمانځه کې سهوا پاته سي هغه په سجود سهو سره راګرځي چې وروسته یې موږ وایو. خو د لمانځه دغه 6 فرضونه چې موږ وویل دا که قصداً پاته سي که سهوا پاته سي او خطاً پاته سي لمونځ فاسد دي، بیرته به د سره څخه بل لمونځ کوي. ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن ورځې درس چې د لمانځه د شرطونو اړوندو. تر بیا چې د دې د بل درس له لارې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.